کفار او مشرکینو د خپل ځان بعضی سيزونه حرام کړیو حلال او بعضی حرام سيزونه ځان ته حلال کړیو او دلیل به پیدا ورکاو چې دا الله منتوی دي نو داغي الله رب العالمین په مختلفو ځایونو کې داغي رد کړی دي چې دی په الله باندې دروغ وي او غټ دروغ وي دا د دوی اوهام باطله دي وهمونه دي او ظنون فاسده دي د اټکلونه دي دا د اټکلونه لګیا دي بلکې حرام او حلال د دې اختیار دا د الله رب العالمین سره دی چې کوم سيزونه الله حلال کړی دی هغه به حلال او چې کوم الله حرام کړی دی هغه به حرامي ولی الله زمونږ او تاسو پیدا کوونکی دی مونږ او تاسو الله پیدا کړیو خالق هم دی بیا هم پالون کې هم دی هغه پالیم او د هر سیز علم الله رب العالمین سره دی او الله چې کوم سيزونه حلال کړی دي او کوم حرام کړی دي الله پاغي پی دی علیم خبیر یو ځکه الله وی بل ځکه وی علیم حکیم حکیم علیم وغیرہ هر کار د حکمت نه خالی نوي او په هر کار خبردار دی داغي دا ولم او داغي دا انجام نه نو دا حق په صرف الله سره وی چې حلال څه دی او حرام څه دی نو د بعضی حلال سيزونو بیان مخکې وشو اوس الله رب العالمین دلته د بعضی سيزونو چې حرام دي چې هغه کوم حرام کړی نه دي هغه بس حرام او حلال دي الله وی چې کوم سيز حلال او حرام د اختیار ما سره دي نو دلته د دوالو جهانو سردار تو فرمایل چې په دې خلکو باندې اولو چې کوم سيزونه حرام دي محرمات دي حرام کوم سيزونه دي نو دلته د یو لسو محرمات الله بیان کړی دي چې دا شیز حرام دی د دې شیز د بزان ساته او دا بنه کوي نو لس سيزونه الله بیان کړی دي لس محرمات او دام یاد ساته چې دا تقریبا 3 آیاتونو کې الله کړی دي خدا ډیر جامع احکامات دي الله صدایات ساته ولې جامع دي یو درې خبره راته پکې کوم یو د دې د وجه جامع دي چې دا کوم لس الله دلته حرام کړی دي او دلته بیان کړی دي دا آدم علیہ السلام نراواله تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې څومره پیغمبران چې دی خپل امت ته د لس سيزونه یاد کړی چې دا حرام نو هر یو د دې د حرمت بیان کړی دی یو دویم نمبر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په قرآن شریف کې په دې درې مصیپاره کې آیات ته هن ام الكتاب یو آیات داسې ده بل ځکه الله وی آیات محکمات هن ام الكتاب دې قرآن شریف کې آیات محکمات دي او چې هغه ام الكتاب دي نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا کوم ځکه الله وی چې آیات محکمات هن ام الكتاب کنا دا درې آیات دي دا آغا آیات محکمات دي محکم مضبوط ټول د قرآن شریف آیاتونه مضبوط او دا درې پکې بیا بل شان ځکه دلته الله د نه لسو سيزونو د محرمات بیان کړی او دریم نمبر عبد الله ابن مسعود وی کوئی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر پیغمبر وصیت وی د هر چا بلکې وصیت وی دا به کوي او پدې به عمل کوي پدې به عمل کوي وی کو څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت ګوري چې باغې مهر لګېدلې وي او وی چې د رسول الله مبارک وصیت څه دی نو هغه د لس محرمات د درې آیاتونه دي او په دې به رسول الله مبارک د صحابو نه بیعت مغشته
چې دا د دې به خیال ساته، د دې لسو سیزونو نه بازان ساته. نو دې دریو آیاتونو کې الله د لسو محرماتو بیان کړی دی او حقیقت دا دی چې کو په دې لسو باندې موږ او تاسو عمل وکړو دنیا به هم خشتوي او آخرت هم خشتوي. د دې د وجه دی کې حقوق الله دی او حقوق العباد هم دی. الله پکې د حقوق الله بیان هم کړی دی او د حقوق العباد بیان هم پکې کړی دی. هغه لس سیزونه سری نو د هغې بیان وری الله په خپله د هغې بیان کړی تاسو پته ولګي. قل اے دا دعاو جهانو سردارا دوی تو وایا چې تعالو راشه راشه چې تاسو محرمات د ځانم جوړ کړي راشه چې زه ته اولولم اطلو بیان کا اولولا ووروا ما اغا محرمات حرم ربکم چې ستا رب حرام کړي دي علیکم پتا سبانه داغ محرمات دی چې ځان بته ساته هغه دادی الله وی کم دی لومبه پکې وره چې الله تشرکو مکوي شرک به د قرب سره شیئا پټیا زربر بم الله رب العالمین سره شرک نکوي. شرک عظیم سخت گناه ده تاسو ته پته لګي او د قران شریف کې داغه مختلف زینو کې بیانات دي چې دا الله سره به څوک شریک پټیم نه کوي. شیئا پټی څه مطلب چې دا الله سره ذره بربم شرک هغه سره نه راولي نه پټی څه مطلب نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه په علم کې نه په تصرف کې نه په قدرت کې نه په طاقت کې. ذات کې څه مطلب تاسو ته پته لګي الله یو دی دو بنوي درې بنوي لس بنوي سل بنوي لکه هندوان وی زمونږ 33 کروڑه خدایان دي دا کوي نه الله یو دی. ذات په ذات په لحاظ یو دی. د صفات په لحاظ د الله اس صفات د چا نشته او نه برال شو نشته دقه دی کې به الله سره سو علم د الله سه علم د چا حتی د پیغمبرم نشته نور خو پیدا تصرف قدرت الوهیت دا الله نه علاوه بل چاته سجده کول دا شرک دی چې دا الله نه علاوه دی بل چاته سجده سر دی ټیټ کو الله سره شرک پیدا. نو دا ټول خبره چې پټي بم دا الله سره شرک نه کوي او چې کله د شرک نه پاک عقیده ستاسو شو د شرک نه پاک نو یاد ساتئ چې الله رب العالمین وی د دې انسان بخنه په ما باندې لازم ده. الله وی قامقا به بقا خو دې ډیر ګناهګار دی چې د دومره ګناه ده چې د زمکه نه راواله تر د اسمانه پورې خدا الله په ذات علم تصرف قدرت طاقت کې څوک نه دي شریک کړي. الله وی بخم باندې خامخا او کنا د دومره عبادت تکړي چې د زمکه نه راواله تر د اسمانه پورې د مشرق نه راواله تر د مغرب پورې خو الله سره دې شرک کړی دی. الله وی دا ټول اعمال له تباہ او برباد او ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله وی بالکل د دې سړي مغفرت نه کیږي. نو الله دې موږ تاسو د شرک نه وساتي. نو شرک باندې کوي دا الله په لیسه کمیس دي. الحمدلله زموږ مسلمانان خدا ذات د شرک نه هغه مبرأ دي. الله یو بني او بعض کمزوري عقیدتا مسلمانان په دې اولوهیت کې په عبادت کې خلق بیا شرک دغه کوي. څه کوي مثلا دا سجدي کوي د قبرونو ته ډیر خلق لګي د قبرونو غوښتنه کوي او لګي د اونو نه غوښتنه کوي اونو پورې لګي د ټوکړي او دا دغه پلان کې او دا ډیګري توري نظر د الله نه علاوه لګي دي په نور خلکو باندې د کاکا سه پنو منلې دا مې د پیر با کاکا سه و پیر با وګوره خې انسانان دي دا زه دا غوي غبط نه ستاد عقیده غبط وي. نو دا الله نه علاوه نظر نیاز عبادت سجده دعا دا ټول بد الله نه کوي. نو دې کې زمونږ مسلمانان کمزوري او د ناپوهه د وجه نو دقې نه بازان ساتي ها نور شرک نه الحمدلله مسلمانان الله ساتري دي. نو امید ده چې الله تشریکو د ذات سره به شیئا پټیم شرک نه کاوه وبالوالدین احسانا. دویم نمبر وبالوالدین او د خپل مور او پلار سره احسان بکوي به عزت باندې کوي
د بې عزتۍ په مقابله کې احسان دی د مور او د پلار سره. او دریم نمبر ولا تقتلوا اولادکم من املاق، ولا تقتلوا او مقتلوا اولادکم اولاد ستاسو من املاق د غریبۍ د وجې د تنگ دستۍ د وجې. مشرکینو به د تنگ دستۍ د وجې د غریبۍ د وجې چې خدای دوی له به رزق څنګه ورکو او دوی به مړو څنګه، نو بچي به یې مړ کوله، بچي به یې مړ کوله. الله وی اوس هم داسې خلک شته د تنگ دستۍ او دا به ډېرېږي او دوی له به ډوډۍ څوک ورکوي او د دوی به تربیت څوک کوي او د دوی به دا کوي، نو لګیا دی د هغې مختلفې طریقې دغه کوي. داسې نه دي پکار. الله وی ته د ډوډۍ د وجې د رزق د وجې دغه کې، نو نحنو نرزقکم، الله وی نحنو نرزقکم، منګه نرزقکم تعالم رزق درکو وایاهم او دوی له به هم ورکو، دوی له به هم ورکو. او دا هم یاد ساته، دا هم یاد ساته چې ګورې دا رسول الله مبارک ویلي دي چې د دې ضعفاو د دې بچو د دې کمزورو د وجې به الله تعالی به رزق درکوي. ته خو چې زه به دوی له رزق ورکوم، دا ستا د رزق ذریعه ده. ګورې دا یاد ساته، د ټولو نه اعلی او بهترینه صدقه رسول الله مبارک یو ځل راغی صحابه ته وی دا 3 روپۍ دي، دا د الله په لار کې ورکو. یو دا چې دا د الله په لار کې ورکړه، الله په لار کې مې ورکړه. دا دویم نمبر روپۍ مې راواخیسته، غلام مې پې آزاد کړ. او دا دریم مې په خپلو بچو باندې ولګوله. دې کې د ټولو نه بهترینه صدقه صحابو ته رسول الله وی مبارک ورته وی کومه یوه ده؟ د الله په لار کې دې ورکړه، څومره ثواب لري. 1 روپۍ چې دې ورکړه نو دا 1 روپۍ به په 900 روپۍ الله بدلی. غلام چې دې آزاد کړ، یو غلام رسول الله مبارک وی چا چې د یو غلام آزاد کړ، الله به د 60 د جهنم دور نه آزاد کړ. او رسول الله مبارک وی په دې 3 والو کې د ټولو نه اعلی او الله ته محبوب روپۍ هغه ده چې په خپل بچي دی ولګوله، په خپل اولاد دی ولګوله. دا د ټولو نه اعلی روپۍ ده، د ټولو نه بهترینه. نو د دوی د برکت خو الله تعالی درکوي. نو دا نه دي پکار چې یاره دا بچو له به رزق څنګه ورکو، دا پیدا شي او څوک اسقاط حمل وغیره، د دې ټولو څیزونو نه ځان ساتئ. رب ورکوي خو ښکلې تربیت یې کوئ. نحنو نرزقکم، منګه تاسو له هم رزق درکو، وایاهما نحنو نرزقکم، منګ رزق ورکو تاسو ته، وایاهما هغوی ته. نو دا بچي به دا دغه د وجه، او یا به هغوی بچي د دې د وجې وجله چې وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مخ به تور شو چې لور به پیدا شوه او د غصې نه به پړق چوده، نو لور به یې مړه کړه. الله وایي دا مه کوئ. 3 شو. 4 نمبر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا او منځ کېږئ الفواحش بېحیایۍ ته، بربنډتوب ته، ما ظهر منها آغا چه اخکار دی منها غتا، وما بطن آغا چه پٹ دی ظاہر و باطن دا بے حیائی نزان ساتے. بے حیائی تا قریب مورزے، کو ظاہر دے او کو باطن دے. ظاہر سے مطلب کو پلاسو باندے لگیائی او بے حیائی کارون کے زنا، لواتت، نور رامی توبونا، بے غیرتو، بربنتو دا کے، او وما بطنو کو نا پسوہ کی لگیائی سوچو نا غلط کے. اللہ دے نظان ساتا، دے نظان ساتا. بے حیائی خطرناک چیز دے، دا تباہی چیز دے، دا بربادی چیز دے. اونن بے حیائی، بربنتو، زناکاری او لیواتت او وغیرہ دا پا انتہا باندی دے، او دا خطرناک چیز دے. رونو گوڑے یاد ساتے، او یاد ساتے ہے نا، دا گوڑے یاد ساتے. دا ټول وجنن د انټرنیټ او وغیرہ د موبایل او وغیرہ د وجه بے حیايي ډیره زیاته خوره ده. او دا یاد ساتي چې نن سبا چې څومره جرایم دي، جرایم او څومره قتل او غارت دي، پس سلو کې سل کسان چمري 15 کم سل د دې آرامي توبونو د زناکارو او د یارانو د وجه وجني. دا یاد ساتي. 15 کم سل، صرف 15 کسان د ځمکې جګړه د
دیوال جګړه ده او د پلانکي جګړه ده او د ډیګري دا 15 کم سل واړه قتلونه تاسو نن وګورئ خو تاسو ته معلومات شو نو ټول جرایم په دې تاړو کې او په دا کې دغه وجه چې ښځې سره تعلق لور سره تعلق یارانی غرانی د دې وجه قتلونه روان دي دغه وجه څه ده الله وي منځ دې کېږي کول خو پرېږده اقول خو پرېږده چې کمې مقدمات او لوازمات دي چې د هغې نه شروع کېږي الله وي هغې ته منځ دې کېږه هغې ته منځ دې کېږه حقیقت دا چې دې سیز باندې موږ او تاسو عمل وکړو معاشره به ښایسته شي نو ځکه الله وایي ولا تقربوا او منځ دې کېږئ الفواحش بحیث ما ظهر منها وما بطن کو پټه ده او کو ښکاره ده او 5 نمبر ولا تقتلوا او مقتلوه النفس یو نفس کم نفس التي اغ نفس حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی نا حق قتل مکوي الا بالحق مگر په حق سره رتوي ذالکم وصواکم ذالکم دا احکامات چې دا کوم تا بیان شو وصواکم به الله وی زبر تاکیدی حکم کوم ما دو معنا نو څه چل به وشي لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار والے صدق الله مولانا العظیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز